د یو نظامی الوتکې دردونکی سقوط. د افغان ولس په خدمت کې د افغانستان د اسلامي امارت یوه چورلکه سقوط سوې. د اسلامي امارت دا چورلکه د هریرود سیند ته د ملکي خلکو د ژغورلو لپاره تللې وه چې سقوط یې وکړ. یاده پیښه درانه تلفات هم لري. دا چې یاده پیښه څنګه او ولې رامنځته سوې، څومره تلفات لري او په اړه د افغانستان اسلامي امارت څه ویلي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. غور کې د چورلکې سقوط یو تن په شهادت رسولی او 12 نور یې ټپیان کړي دي. په غور ولایت کې د اسلامي امارت سیمه چارواکو ویلي چې په فیروزکوه ښار کې د دوی د یو چورلکې د سقوط له امله یو تن په شهادت رسېدلی او 12 نور ټپیان دي. د غور ولایت د والي ویاند عبدالواحد حماس ویلي چې دغه چورلکه د فیروزکوه د رای قاضي سیمې ته د دې لپاره تله چې سیند ته د یو لوېدلي موټر سپرلی راوباسي. سرچینه زیاتوي چې سیند ته د موټر لوېدو دغه پیښه کې 2 تنه مړه او یو بل تن ټپي سوی و. د سیمه سرچینو په معلوماتو کې راغلي چې دا چورلکه د سلطان شهاب الدین غوري لیسې سره څنګ ته پریوتې او ځاني تلفات هم لري. ویل سوي چې دغه چورلکه له هرات څخه الوتې وه چې سقوط سوې ده. په دې ورځو کې له افغانستان څخه د هوا د خرابوالي خبرونه زیات خپریږي او ګمان کیږي چې د هوا نه مساعدوالی به د سقوط دلیل وي. یاد سوی موټر د هریرود سیند ته لوېدلی و. حماس نه دي ویلي چې د چورلکې د سقوط پیښه کې وژل سوي او ټپي سوي کسان په مشخص ډول څوک دي. په وروستیو کې افغانستان د خونړیو طبعي پیښو شاهد دی. د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو د دغو پیښو قربانیانو او زیانمنو ته د رسیدګۍ لپاره د هوایي ځواک څخه هم استفاده کړې چې دا کار یې له تود هرکلي سره مخ سوی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.